هرات کې د کوچیانو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هرات کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالب ځواکونو او کوچیانو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینې یکشنبه صبحې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل له هغې وروسته چې د سیمې اوسیدونکو طالبانو ته له کوچیانو شکایت وکړ، د کوچیانو او طالب ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه. دا نښته هغه مهال وشوه چې وسلوالو کوچیان له څنګلورو ولایتونو څخه خپل څاروي د هرات کرخ ولسوالۍ اوسیدونکو په څړځایونو کې خوشي کړل. د سرچینو په خبره د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو او وسلوالو کوچیانو ترمنځ د نښتې په پایله کې 2 کوچیان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د غرض 2 طالب ځواکونه هم ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د کوچیانو او د کلیو اوسیدونکو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي له امیر خان متقي سره کتلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د برالنس د افغانستان اسلامي امارات بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې پر یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې وشوې چې پکې اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور وده او مرستې شاملې وې. سرچینه کاږي چې لینز د خپل سفر په اړه چې الماتي ته یې کړی و متقي ته یې معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې دا د خصوصي سکتور د ودې په پار له ګڼو مرستندویه ادارو سره د همغږۍ د رامنځته کولو په موخه د چینلو په جوړولو کار کوي. په ورته وخت کې مولوي متقي ویلي چې نوی حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ پوره نیت لري چې د افغانستان د بهبود او ترقۍ لپاره هلې ځلې کوي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.